د دعوت لوی کمال چې کوم دی دعوت و تبلیغ والا لوی کمال په دې کې چې هغه ښه اخلاق دي. ورسې دکاندار لره ورسې حالانکې د خپل دکان بند کړی، کور یې پرې ایښی دی، بچیان یې پرې ایښي دي، ته روپۍ ګټې، د هغه خپلې روپۍ راخیستې دي، ستا د کلمې دپاره و تا ته ولاړ دی، وایي دا ګراک فارغه که ما ته 2 منټه ټایم راکړه. حالانکې تا ته وایي ته ګراک فارغه که په دې خو زما م ایمان دی ستا م ایمان دی چې یاره کلمه خو تر ټولو اولنۍ ده، زه به 15 روپۍ څه کوم؟ دی وایي یا ته خپلې 15 حلال روپۍ وګټه، پس له هغه زه به تا ته 2 خبرې کومه. جومات راغلی دی مسجد لره، کوشش وکړه خامخا راسه. ولې راسه؟ زما کلمه نه دي زده، یا ستا کلمه زده ده. زما لمونځ نه دي زده چې ته ما ته وایې جومات له راسه، یا ستا لمونځ زده دی. زما ولې زه الله او رسول نه پېژنم، یا ته الله هم پېژنې رسول هم پېژنې، بیا ته ما څه کوې چې ته ما ته وراسه؟ ورسه بنګیان لره ورسه، ورسه کافرانو لره ورسه. یا خبره دا نه ده، خبره دا ده مسجد لره راسه، په مسجد کې نور میلمانه راغلي دي، که ستا ښه لمونځ زده و هغو ته ور زده کړه، که د هغوی زده و تا ته به در زده کړي. دا خو به نو منې دا خو به منې چې یاره د پلاني تر ما ښه لمونځ زده دی، د پلاني تر ما ښه قرآن زده دی، د پلاني تر ما ښه سورتونه زده منې نه منې زه ستا زده دي اوس ما زده دي. نو راسه و بل چا ته وسور وشه. که ته وایې یاره ما څه خو ټیکه خو ما نه ده اخیستې چې زه به بل چا ته لمونځ ورښیم. نو ولې دا ټیکه یوازې د جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ما ته رسولې وله؟ د علماو کار دی. ولې نو روایتو کې راځي یو ورځ پیغمبر علیه صلات وسلام راغلی د چا د کور دروازه یې وټکوله، چې ور وټکوله سړی راووتی. نو خو کم تعدادو مسلمانان، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه 40 مسلمان دی چې د کلمه ویلې ده، هم تقریبا د پیغمبر علیه السلام د نبوت هغه څو کاله بعد پیغمبر علیه صلات وسلام څو کاله نبی وو، صرف 2-3 ښځې، 2-3 کوچنیان، 3-4 خلک وو، دا د نبي علیه السلام ملګري وو. نو اخلاق عالي ورسره ولو، پر مخ روان هله 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 د یو چا د کور دروازه یې وټکوله. چې ور وټکوله نو بیا هغه سړی راووتی، بیا هغه ته دعوت ورکوي چې زه د الله نبي یم، دا بوتانو ته سجده کول دا ما او تا ته پیدا نه کوي، الله ناراضه کېږي، دا شرک دی، دا ګناه ده، او بل نبي نه راځي. موږ ته به کوشش کوو چې د الله په دربار کې خسر ولګو. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي زما د شا د خوا یو سړي راغږ کړو، و هغه سړي ته ویل چې کوم چا ته ما دعوت ورکوې ول دا خلاف وایي، دا غلط درته ګایي، خبره داسې نه ده. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي ما چې شاته ورته وکتل زما سکه اکا ابو لهب ولو، زما سکه اکا ابو لهب ولو. د ابو لهب د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمن ونه نیوله، تر نن ورځې د جهنم په لمبو کې سوځي. اوس بلال راواخله حبشي وه تکتور، صهیب راواخله روم سره راغلی و، روم مدینه څه سره وایي، سلمان راواخله د پارسو د ایران راغلی ولو، د پیغمبر علیه السلام لمن یې ونیوله. نن زم دا کوشش کوم چې یاره پر زوی باندې د بلال نوم کښېږدم، د صهیب نوم کښېږدم، د سلمان نوم کښېږدم. هېڅ چا دا تر ننه په کافرانو کې هم نه دي ویلي چې یاره زما زوی پیدا سوی دی، زه به نن د ابولهب نوم چې دی هغه ورباندې ایږدم. صحیح حالانکې په رنګ دومره ښایسته، دومره ښایسته چې په دا نږدې علاقه کې د ده رقم ښایسته څوک ولو نه. لیکن کلمه یې پرېښوله، خپل سکه وراره یې پرېښوی، دین و حق یې پرېښول. نن تر ننه ورځې که موږ چاته ښکنځا کوله خو دا ناخواسته نو موږ ته ته ابولهب یې، او پر دغه یوه تورې باندې جنګ جوړېږي، بیا د مړو پای نه یي. تا ما ته ابولهب ولې وویل؟ او که ته ورته ووایې چې ته بلال یې نو تا ته خاندي، ماشاءالله څونه خدای پاک دې وایي ما ورته وکړي، زه وګوره بلال وګوره. دا د چیش وجه ده؟ دا د ښایست وجه ده؟ د مال او د دولت وجه ده؟ دا صرف د لا اله الا الله وجه ده. نو پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي ما چې شاته ورته وکتل زما اکا و، وا سړي ته ویلي ول دا غلط درته وایي، د دې په قول مه کوه، دا نوی دین یې راوړی دی. دا اوس موږ ته په معاشره کې هم دغه خبره ډېر انسانان دا رقم دي، هغه وایي ورور دعوت والا چې دي دا اوس ملایان سته، ملایان هغه وایي دا کافران دي. سبحان الله، د کافر تورې خو ډېر لوړ دي، ته څنګه نږدې وله راورسېدې یاره؟ موږ خو ټرمپ کافر بولو، موږ بوش کافر بولو، موږ مودي کافر بولو، موږ هغه اسرائیل یهودیان کافران بولو، ته څنګه یو مسلمان ته په کافر وایې؟ ته په دا نه یې خبر د الله رسول فرمایي که چا وچاتل ای کافره، دغه تورې راځي و ده ته درېږي. صحیح دا تورې ځي اسمان ته رسېږي، د اسمانه څه بیرته راځي چې رالی نو که تا و چاته کافر ویلی و دا تورې که هغه سړی کافر و دا تورې راځي و هغه ته درېږي.
او که هغه کافر نه و تا کافر ورته ویل بیا څه چم وکړي دا تورې بېرته راشي ستا پر سر باندې ودرېږي. صحیح دا څه اسانه خبره نه ده. که یو سړی و چاته ویل د الله دښمنه او هغه د الله دښمن نه و دا تورې راځي بېرته وده ته درېږي. صحیح سو خبره مې دا درته کوله چې دا مقصد نه دی چې یاره ورسه بنګیانو ته خبره وکړه. بنګیانو ته موږ دا وایو چې ته لا اله الا الله محمد رسول الله ووایه. مسلمانانو ته موږ دا وایو چې ته په لا اله الا الله محمد رسول الله نو اوس عمل وکړه ته خو زه مسلمان یم. فرق مې سر خلاص شو. که سړی یهودي او کافر لره ورلی هغه ته به ته دا وایه چې الله واحد لا شریک ذات دی. مسلمان ته به ته دا وایه چې دا خو ما او تا دواړه منو چې زما او ستا ایمان دی الله واحد لا شریک ذات دی. تر راسه چې الله واحد لا شریک ذات و ما او تا ته کومې خبرې راښولې هغه به ما او تا په ځان کې راول. هغه به خپلې کو هغه به په ځان کې راول. دا یې فرق دا ضروري ده چې خامخا ته زه مسلمان یم ورسه هلته ورسه. بیا نو که یوازې ته مسلمان یې نو ټیک د سید الله رب العزت د امر بالمعروف د نهي عن المنکر خبره و چاته کړې ده. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي الله رب العزت امر وکړي چې دا پلانۍ کلی چې دی هغه تباه کړي. فرشتو ته وفرمایل جبرائیل امین علیه صلات وسلام چې کله کلي لر راغلي نو په هغه کې کافران خو ډېر ولو. یو سړی و ډېر دینداره سړی و چې یو سیکنډ د الله نافرماني نه وکړې. دا جبرائیل امین علیه السلام الله ته ولاړ ولی الله په دې خلکو کې یو ښه سړی هم ستا و دا خو د عذاب د کافرانو دپاره دی. الله ورته دیم په دغه عذاب کې راوله. ولې الله فرمایي وایي دلته زما نافرماني کېږي د پر تندي باندې در اوسه یوه ګونجه نه ده پیدا سوې. بس دی خپل ځان جنتي بولي دی د خپل ځان غم اخیستی دی. حالانکې تا چې خپل ځان پوره کړي نو خو ورسه اوس نو د نورو خلکو خیال وساته فکر وکړه ته به دیم ورسره مړ کړي په د عذاب کې به دیم راولي. بیا عایشې صدیقې ویل یا رسول الله نو دا بیا ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل په دنیا کې تا د دین خدمت نه کوي د الله په عذاب کې راځي. د قیامت په ورځ سړی په خپل نیت راپورته کیږي. هغه کافرو د کفر پر نیت راپورته کیږي دا بل مسلمان د مسلمانۍ په دنیا کې ته شمار شي په دې عذاب. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.